سلامونه ګرانو دوستانو، زه زمان افریدی، تاسو زما आवाज د زمان crypto.com نه اورئ. ګرانو دوستانو، زما نننی موضوع دی کارډانو او سولانا. کارډانو او سولانا تیر یو میاشت، د سولانا او کارډانو تیر 2 هفتو کې ډیر مشکلاتو سره پیښو، ډیر تکلیفونه او ډیر کمپلین شکایت شو، خو ډیر زیاتې ترقیم کړي. د دې راز څه دی چې دوه داسې کرنسیانې دي، کارډانو او سولانا، چې هغه هم تکلیفونه لري او هم پرابلمونه او شکایتونه لري او هم د مارکیټ نه ټولو کې کامیاب دي. د دې پاکله زه تاسو سره نن په دې موضوع خبرې کوم. د هغې نه مخکې چې زه دا موضوع چیړم، تاسو نه زه دا ریکوست کوم چې زمان crypto.com په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او خپل دوستانو ته ورسوئ. همداسې موږ سره په ټیک ټاک کې، ټلګرام او انسټاګرام کې هم اوسئ او ورسره ټلګرام کې ګروپ دی او په ټیک ټاک کې هم زه شارټ نیوز ورکوم. ګرانو دوستانو، تیر 2 هفتو کې د کارډانو په هکله ډیر زیات شکایتونه شوي دي په ټویټر کې او د هغې دپاره کارډانو مافیانې غوښتي دي او خلکو پیټکونه کړي دي، دې پورې چې خلکو ورته ویلي دي چې نور مونږه تانه څه اخلو نه. خو کارډانو هغه خبرې د خلکو یا کوم کمپلین چې دی هغه پازیټیو اخیستی دی او خپل ایکو سیستم انجینرانو ته ویلي چې دا سیریز والے. خو انالیست او تجزیه نګار مخکې سوی د کارډانو په هکله. کارډانو 2 هفتې مخکې یو نوی سواپ انټروډیوس کو، ایکسچینج انټروډیوس کو په نوم د سنډې سواپ، چې په سنډې سواپ په 2 هفتو کې باوجود دا چې ډیر زیات مشکلاتو $80 میلیون 80 میلیون ډالرو بزنس کړی دی. زما د دې خبرو غرض دا دی چې کله کارډانو سیستم فیل شي او هغه کمپلین زیات شي او بیا هم $80 میلیون ډالرو بزنس کې، نو کارډانو با یو اهم پروګرس کړی. کارډانو باندې موږ اکاونټ کول پکار ده او دا فیوچرستیک دی. هغه ولې کارډانو وایي چې ټیک ده چې مونږ ته تاسو شکایت وکړو او مونږ تاسو شکایتونه ومنو، مونږ یو نوی شی انټروډیوس کړ، ډیسنټرلایز ایکسچینج ورته وایي، غیر متمرکز، او هغه ته سنډې سواپ نوم ورته ایښودل شوی دی چې هغه تاسو کتلی شئ مارکیټ کې. تیرو 2 هفتو کې که ته وګورې سنډې سواپ ډیر زیات مشهور شو په دنیا کې، په کریپټو کرنسي په مارکیټ کې چې کوم ځای کې نیوز راځي، نو هغه ځای کې کریپټو کرنسي مارکیټ کې چې دا نوی سنډې سواپ راغی، نو د خلکو یو رش شو. چې کله پې رش شو، هلته چونکې ټرانزیکشن کارډانو وایي چې زموږ په سیستم کې څه پرابلم نشته، په سکیلیبیلیټي کې پرابلم ده. سکیلیبیلیټي کې دا دی چې په یو دروازه کې 15 کسان په یو وخت کې ځایږي، نو هلته 100 کسان تاسو راځئ. خو چونکې تاسو کمپلین کوئ وي دا مونږ اخلو، ځکه یې اخلو چې همدې نه اوس خپله دروازې لویوو، خپلې ټیکنالوجي واست کوو او هغې کې ایکسپریمنټ کوو او تجربې کوو، نور به مخکې کیږو. نو دا یو ډیر اهم کارکردګي و د کارډانو چې په تیرو 2 هفتو کې سره د دومره مشکلاتو هغه وکولی شو چې $80 میلیون ډالرو بزنس وکړي. یاد وساتئ چې کارډانو 2015 کې د مالک چارلز هاسکنسن د بیټ کوین نه بیل شو او ځان ته خپل یو کوین راویسته. خو دا کوین اوس خالی کوین نه ده، دا یو نیټورک دی. کارډانو افریقې ته تللی دی، د ایجوکیشن، هیلث او کوم الیکشن یا انتخابات چې دی هغه په پروسس کې ډیر زیات هیلپ کړی. په کالجونو کې چې کوم ګریجویټ سټوډنټس دي، دوی چې کله جاب خلاص ګریجویشن وکړي، د هغې نه پس د دوی لایف څه جوړیږي، چېرته ځي، د دوی فیوچر څه دی، هغه ټریک کولو دپاره کارډانو ډیر ښه پلانینګ جوړ کړی په ایریتریا کې، خاص کر په افریقا کې. نو دا د کارډانو یو ډیر زیات اهم جزو. نن چې ما څنګه کته د FTX ایکسپریس په نوم باندې د هغې مشر دی بانکمن فرایډ نومیږي، هغه ویلي دي چې زه هم په دې ډیر زیات سخت باور لرم چې کارډانو په تیرو 2 هفتو کې $80 میلیون ډالرو بزنس هم کړی دی، الان کې د هغه په اوورال والیوم کې 27% کم شوی. زه چې کله اوورال وایم، کارډانو یو نیټورک دی، خو په دې نیټورک کې خالی د سنډې سواپ چې دی $80 میلیون ډالر دوی ته بزنس کړی دی. نو چې کله د بانکمن فرایډ چې خپل ویو ورکړه چې FTX مشر دی، هغه ویلي دی چې د دې باوجود چې دومره پرابلمونه دي، زه خپله ډیر زیات هوپفول یم چې کارډانو به یو ډیر کامیاب
کرنسي دي. ګرانو دوستانو زمان crypto.com تاسو ته به نیوز راوړي د هر یو نوې چینجز چې په کریپټو کرنسي مارکیټ کې راځي یا یو نوې اچیومنت کیږي یا د کوینز کوم سټیټس یې هغه زه تاسو ته دلته راوړم. خو زه به تاسو ته یو خبره دام کوم چې تاسو په کوین مارکیټ کې به همیشه دې ته ګوري چې د هغې کیپټل مارکیټ او د ټرانزیکشن دغه به ګوري چې ټرانزیکشن یې څومره دی. دلته کارډانو دا پروف کو چې زه فیل یم خو زما ټرانزیکشن د ټولو نه زیات دی. لکه د وړو کوینونو کې سلونا مو بدله کې کم دی خو د نورو الټ کوینونو نه زیات دی. نو دا هم یو پوینټ دی چې کله د یو کوین ټرانزیکشن زیاتی او دغه مارکیټ کیپټلایزیشن زیاتی نو هغه فیوچریسټک دی الته انویسټمنټ کول پکار ده. همداسې کارډانو ویلي دي چې کله نه فیسبوک میټاورس او دغه په ان اف ټي مارکیټ کې یو نوې بدلون راوستي دی او هر څوک کوشش کوي چې لینډ ګرابینګ وکړي ځمکه ځان ته واخلي ورچوالي اول ته خپل پروګرامونه شروع کړي. نو کارډانو هم د په خپل نتورک کې نوې پلانونه لري چې څنګه وکولای شي چې لکه میټاورس دنیا کې هم خپل یو پوزټیو رول پلی کړي. دوستانو دا د کارډانو په حق له مالن معلومات تاسو درکو. اوس د سولونا په حق له زه تاسو معلومات درکوم. سولونا په تیر یو میاشت کې کارډانو پرابلم تیر 2 هفتو کې وو. د سلونا تیر یو میاشت کې پرابلم دا و چې شپږ ځله د اوټیج سیستم خراب شوی دی. اوټیج سیستم نه دا مطلب دا چې کله ټرانزیکشن په د باندې زیات شي لکه څنګه چې کارډانو کې زیات شو خو د کارډانو لسمره په د باندې زیات شو داسې د باندې ډیر کمپلین او بلکې خلک ته خفه شو لاړو بیرته راغلو او الته د دته ویلي دي چې لکه ستا په پروګرام کې چې کوم ټرانزیکشن هغه ټایم دی دا ډیر زیات اخلي او ډیر په رشي نو مونږه دا نه خوښو. الان کې چاله نمبر ملو شوی دی هغه ته کویکلی هغه کار شوی دی هغه الته خپل ټرانزیکشن کړی دی. خو بیا زه به تاسو ته وایم چې د سولونا دروازه څنګه چې د کارډانو مې درته چې په ډور کې لس کسه زویږي او سل کسه ورته ځي نو د په دروازه کې سل کسه زویږي او زر کسه د ککای ځان چې زه د نظم یعنی ټرانزیکشن اخلم په دې چې په میلیونز باندې په سلو میلیون ډالر دا پر ویک او پر ډے دوی بزنسز کوي. نو ځکه سولونا هم یو ډیر امپورټنت کوین دی. که تاسو سوچو کې سولونا نه کمپلین کیږي په نتورک سلسله کې او دغه په بوټس کې چې د کوم بوټسونه لګولي دي چې کوم زینو کې بوټس دته هیلپ کوي دغه په بوټس فیل شوی دي نه روبوټک چې کوم بوټسونه دي دته سکیلیبিলিټي او ایکو سیستم کې هیلپ کوي. نو هغه ځکه دته هم دا پرابلم شوی دی. سولونا هم په خپل دغه ته په ټریډ ایکسپرټس هم دا وایي چې که تاسو ما سره از هولسیل راځي که ریټیل راځي زه به تاسو خدمت کوم خامخا به پرابلم راځي. خو دا لکه څنګه چې کارډانو ویل چې یو کوېشن مال راځي نو یا یو کمپلین راځي هغه مونږ سیریز اخلو داسې سولونا هم وایي چې دا مسله به مونږ خامخا حل کوو او خپل مارکیټ به کامیابو. او دلته یو خبره د ذکر وړ دی د یادونه وړ دی چې سولونا ډیر زیات شکایتونه اوري. سولونا مارکیټ ډاون دی. الان کې کتا سو ګوري سولونا ډیر زیات ډاون شوی دی بنسبت په خو خو دغه اوورال مارکیټ چې وګوري به ډیر زیات یونیک دی. ټرانزیکشن ډیر زیات دی. خلک پکې ټرانزیکشنونه زیات کوي. سولونا هم یو نتورک دی خالی او دغه ټرانزیکشن نه پیسې نه ګټي. نو ډیر زیات پروګرامونه لري چې هغه هم فیوچریسټک دی. نو دې ټیم کې سولونا دا سوچ کوي چې د خپل پرابلمونه لکه کارډانو غونډه به فکس کوي او دا ایتھریوم ځای به زوی زه اخلم. نو ګران دوستانو نن چې څنګه د هر ورځې په شان ما تاسو ته نیوز راوړاندې کړ د نیوز مین پرپس دا و چې که تاسو ریلی غواړئ چې پټنشل کوینز چوز کړئ نو کارډانو او سولونا مه هیروئ او خو ورځ ټول ته غواړم.